به نام و یاد خداوند یکتا و یگانه. سلام احترامات دارم خدمت شما عزیزان. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین. وقت همه شما عزیزان بخیر. تشکری خاص میکنم از شما عزیزانی که همواره به خاطر تماشا چینل خودتان راهسازان آینده را انتخاب کردین. دوستداران خوب، من محمد حیدری هستم. بازم شما را به یکی از گزارش‌های ساخت و ساز خوش آمدید میگیم و من قلباً از تجارای ملی خود سپاسگزاری میکنم که در وطن خود سرمایه گذاری میکنن، زمینه کار به وطندارا مساعد میشه و یک منطقه آباد میشه. امروز آمدیم به بزرگترین مارکت افغانستان. این مارکت با استانداردهای جهانی ساخته شده که این قسم مارکت فکر میکنم در کابل و دیگر ولایت ها نیست. یک مارکت خوب و بسیار به یک شکل عالی ساخته شده و کار این مارکت هم در حال تکمیل شدن است که صدها دکان در اینجا قرار داره که سابق اینجا یک مخروبه بود. مواد فروش ها معتادین در این قسمت بود. آل فضل خدا به یک مارکت با استاندارد عالی مبدل شده. این مارکت چی نام داره؟ لوی بازار زازای. مارکت لوی بازار زازای یکی از بزرگترین مارکت هایی است که تمام اجناس که یک خانواده ضرورت داشته باشه زیر یک سقف در اینجا پیدا میشه. انشالله که کار این مارکت خیلی پیش رفته و در حال تکمیل شدن است. تقریبا 90% کار این مارکت پیش رفته. این مارکت با استانداردهای جهانی ساخته شده که تمام امکانات داره. این مارکت سایه سبز، پارکینگ، سیستم امنیتی و یک مارکت با استاندارد و عالی. میریم بیشترین معلومات از مدیر صاحب میگیریم که کار این مارکت بزرگ چقدر پیش رفته.
السلام علیکم. السلام علیکم. په لومړي قدم خو کې تاسو ته او ستاسو د کمرې له لارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. ستړي مه شئ، په خیر راغئ. بخیر و سلامت باشین. مدیر صاحب یک معرفی کوتاه می داشته باشین. نوم می حبیب جان زازی دی، د حبیب الله زازی گروپ معاون یم. و من قلبا از تجارای خود سپاسگزاری میکنم که در وطن خود سرمایه گذاری میکنه. در مورد مارکت معلومات میدادین، چند دانه دکان است و کارا چقدر پیش رفتن؟ حبیب الله زازی لوی بازار چې په ګرامای نساجي فابریکې ته مخامخ موقعیت دی. شپږ مارکیټونه دي پکې، څلور مارکیټه ټول د لباسونو، سمسارې او رخت لپاره دي. یو مارکیټ یو بخش د الکترونیکي وسایلو لپاره دی او یو مارکیټ جدا تقریبا 200 خوشاو کې دکانونه دي، خوراک پرشي دکانونه دي. ماشاءالله در این مارکت وقتی داخل میشی با تمام استانداردهای ساخته شده، سرک‌های بسیار کلان کلان، جای پارکینگ، سایه سبز، همه امکانات داره. بله، حبیب الله زازی د کابل په سطح یوازینی مارکت دی چې د مارکت کوم ستاندر وي، معیار وي، هغه په نظر کې نیولې دی. لوی پارکینګ لرو چې تقریبا تر 1.5 موټر ځای ویلی شي. عامه تشنابونه لرو، مسجد شریف دی، ناستې ځایونه، لوی لوی سرکونه، پیاده روونه، د هر څه مو په نظر کې نیولې دي. فضل خدا این مارکت انشالله تکمیل شود. دیگه کار مارکت چقدر پیش رفت؟ انشالله چقدر وقت کار تکمیل میشه؟ تقریبا د 90% د څلور مارکیټ خو سل په سل خلاص شوی دي، کار نه دی پاتې. په دوه مارکیټو کې کار روان دی، هغه هم تقریبا یو 80% شوی دی، نور کار جریان لري. که په عموما کې ټول وخیو تقریبا 90 نه زیات 90% نه زیات کارونه تکمیل شوی دي. ماشاءالله. این دکان‌ها مکمل گرفته شده یا مانده دکان‌ها؟ بله، په اول منزل کې کوم دکانونه چې دي ټول نیول شوي دي، که یو نیم پاتې وي په بعضې ځایونو کې کینسلي کې راغلی وي، کې نور اکثریت نیول شوي دي. دویم منزل کې هم ځینې دکانونه نیول شوي دي، بعضې پاتې دي. این وطندارا به خاطر خریداری بیاید دیگه، تمام یک اجناس خانواده از اینجا دیگه ضرورت نداره دیگه برند. دا لکه څنګه چې د نوم نه درته وایي چې لوی بازار یو تجارتي کمپلکس دی، هر څه به انشاءالله دلته پیدا کیږي. ماشاءالله واقعا زازی صاحب خیلی سرمایه گذاری بزرگ کردن، تنها در اینجا نه، در دیگه جاهای کابل هم این افتخار بزرگ. بله، منن ژوندی اوسئ. بله، حبیب الله زازی گروپ انشاءالله په یو لسمې ناحیې کې یو لوی پارک په نوم دی پارک جهان انشاءالله په نږدې راتلونکي کې افتتاح کوو. باغ بالا پیلن موږ سره دی، موږ اولینه پروژه تاسو نوم سره آشنا وي، حبیب الله زازی پارک برزان قیمت کې، او همدارنګه په پکتیا کې یو نوی کار انشاءالله د کار لاس لاندې لرو چې هغه به یو تفریحي پارک وسی. ماشاءالله. مدیر صاحب در اینجا پایه برق هم نصب میشه به خاطر لایتینگ شب از طرف؟ بله، تاسو وینئ لوی پایر، لوی پروجیکټرونه پکې نصب دي د کوچه ها. بله، د کوچې ټول چارجې کې به انشاءالله ټول برقونه وي. موږ غواړو د دکاندارانو سره په هماهنګۍ خبرې ورسره کوو چې دا بازار باید د شپې تر ناوخته خلاص شي. مثلا د ورځې 10 بجې خلاص شي، د شپې تر 10 بجو پورې، ځکه تاسو اکثریت په کابل کې وینئ بعد د ماښام دکانونه اکثریت بند وي، شهر بند وي. عموما کې که ووایو دا کابل دی، پایتخت دی، باید یو څوک راشي شپه ورځې خدمات وي، دکانونه خلاص وي. سرکای این مارکت هم خط کشی میشه، خط اندازی میشه و در مورد سیستم امنیت؟ بله، سرکونه په ټول هغه ترافیکي نښې نښانې ټولې ولري. امنیتي په هر مارکیټ کې قرارداد مکړی دی یو معتبر شرکت سره چې په ټولو مارکیټو کې هم کیمرې ولرو، هم لاسپیکرې ولرو، هم خپل ګاردان لرو. امنیت نگاه انشالله دولت هم سره هم کار دی، خپل هم لاس په کار یو، کوم مشکل نشته دی. چی انگیزه شد مدیر صاحب در اینجا بیاین سرمایه گذاری کنین؟ سابق اینجا یک مخروبه بود. بله، دلته تاسو کول راغلی وای د کیمرې د یو عیب هم چې وایم خدا د مواد مخدرو د فروش یو مرکز و. اکثریت معتادین چې ټول دلته وو، راتلل هم دلته به د نشهیي توکي اخیستل، خرڅول. خوشبختانه امارات د هغه هر څه د منځه یې وړل. دا که وایو ځان ته یو جزیره وه، هغه یې منځه یې وړل. 3-4 وارې دغه ځمکه اعلان ته ورکړه، یو 50 جربه ځمکه. څوک نه ازارېدل ځکه دلته داسې کند د کفرې لوړې ژورې وې چې بهي یعنې
چا ورته زړه نشي ښکولی. یوازینی شرکت حبیب الله عزازي تفریحي شرکت و چې هغه راغله ګډون یې وکړ، د وطلبۍ کې برنده شو او زمونږ لایق انجینران لرو، ټیم لرو، هغه دلته دغه نقشه کړه، ډیزاین یې جوړ کړ، هغه د نقشې پر مخ هر څه عملی ګورو جوړ شوی دی. نه چقدر خوب شد این منطقه گلستان شده، چقدر زیبا شد. سابق یک مخروبه بود، حال فضل خدا چقدر زیبا شد، چقدر دکان‌های با استاندارد ساخته شده. باور کنید تو مارکت در کابل نیست. نه داسې مارکیټ خو د کابل څه شي د هیواد په سطح چیرته نه دی جوړ شوی تر اوسه. ماشاءالله بسیار یک مارکت خوب عالی. بخیر و سلامت باشین مدیر صاحب. اگر کنم پیامی دارین که ما در خدمت هستیم. ډیره مننه. پیام مو هم د تجارانو سرمایه‌ګذارانو ته چې دوی خپل سرمایه په خارج کې هلته لګولې دي، هغو نه هیله کوو، خواهش مو هم دا ده چې خپلې سرمایې هېواد ته راوړي، هم بې سرمایې حفظ وي و هم به د بیکار افغانانو ته یو د کار زمینه مساعدوي. ډېره مننه. ډېره مننه. ژوند وطندارای مهربان، ما در لوی بازار زازای قرار داریم. این مارکت هم جدیداً کارش خیلی پیش رفته، فضل خدا در حال تکمیل شدن است. یک برادر بزرگوار ما در این منطقه یک خبازی بسیار به شکل عالی و استاندارد ساخته و زمینه کار به خیلی وطندارای ما مساعد کرده. بیشترین معلومات از حاجی صاحب میگیریم که چقدر هزینه کدکی را جور کردن و چند نفر مصروف کار است. هدفشان چی بوده که را ساختن؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. مانده نباشین. مانده نباشین. خوب جور هستین؟ صحتمند؟ آرام هستین؟ بخیر و سلامت باشین، زنده باشین. یک معرفی کوتاه می داشته باشیم. گپ نیست الحمدلله. ما یک تاجر کوچک، درست است؟ بس هدف ما بود به مردم خدمت کنم. اول خو ما یک بخش د چی د شرکت صدر اعظم دارم، دوم بخش اینجاست، سوم د او سره است، یک دو تا دیگه جای است د باغ بالا. ماشاءالله قربانم. تجارت ما که هدف ما خاص همی بوده به مردم خدمت شوه، یک 5 نفر 6 نفر 7 نفر از دکان نفقه ببره به اولاده به خانه خود. دیگه هدف ما کدام نیست که ما چی شوم چی نشوم، خو خدمت مردم میکنم 24 ساعته با قیمت خوبی، با کیفیت خوب، با هر چیز ما در خدمت مردم هستم. سرازی سرمایه گذاری کردم، تنها 7 لک روپیش پیشکی از دکان میگیره، 6 لک و 48,000 روپی هم پیشکی میگیره اور 47,000 روپی از هر دکان چی میگیره اور یک دکان است، دکان تقریبا تر 11 لک 11.5 لک سرازی مصرف آمد. 11.5 لک روپیه سرازی سرمایه گذاری کردم باش که مردم نگویی که والا کیفیت خوب نیست، عالی نیست، رقم نیست. خاص با توجه به مردم خوب که خدمت میکنم. ماشاءالله. از بیرون معلوم میشه، از داخلش هم معلوم میشه که بسیار به شکل استاندارد ساخته شده و همچنان زیدریق دارین و لوازم بهداشتی است. خو هر چیز باید مکمل هر کس داشته باشه که هر کس جور میکنه به این صورت باید جور کنه که صبا یک شروالی دیگه یک نقصی نگشه که چرا کم است چرا نیست، ماشین هر چیز است. مقصد خود از نزدیک سیکو از داخل سیکو. بس وطندارای مهربان، امروز حاجی صاحب داخل میریم، بسیار به شکل استاندارد این خبازی را جور کردن و خدمت وطندارا قرار دارم و موقعیت این خبازی هم در زازای بازار است. همون دوست نه؟ زازای بازار لوی بازار. لوی بازار. اینا ماشاءالله چه مارکت بزرگ ساخته شده. خوب است. خب مردم توجه میکنه به این مردم که یک کار پیدا شو، به مردم کار پیدا شو. همین از پس ماشین ماشاءالله ماشینایی که سابق قد دست میشه داله قد ماشین که نباشه هیچ نمیشه، هیچ کارگرم نمیاد، تا کارگر نمیاد، خوشروالیم پاس نمیکنه که چیز نشه، استاندارد کلی چیز نباشه، کاشی کلی نباشه. مردم 2 متر 1.5 متر کاشی میگیره، ما اون پراک مردم ما ستا نمیگیره، ما ستم گرفتم از داخل بس خود سایکو خود ایتر داخل بس دو رقم سایکو نشان بده. ماشاءالله داخل کاشی و همچنان سقفش هم مساطی بسیار عالی گرفتن و بسیار پاک صفاست. خود دیگه بس ما میگم که به مردم خدمت شو. ما هیچ نه به خود چیز نمیکنم، عملی ده 6 نفر 7 نفر کار میکنه، 7 نفر علی ماش میتم بس تا که یه بسور شو به
یک پت یک جای برسه. چی شد که آقای صاحب دیگه سرمایه گذاری کنین؟ چی دلیلش بود؟ دلیل خو این بود خو ما در یک کسب میفهمیدم، در یک کسب در مسلک میفهمیدم، از این خاطر گفتم که بیا یک چیز کو. ما یک دو جای در ارگانهای نظامی قراردادی دارم، بس برای دولتم خدمت میکنم، با اینجا به مردم خدمت میکنم. این وطندارا اینجا خانه هم زیاد از این طرف باز میشه که بیان خانه است اینجا، بس یک مارکت دیگه جور میشه، یک 1500 1600 دکان دیگه هم جور میشه در پالیش. 3000 دکان اینجا است دیگه. توکل به خدا که چی شد. خدا مهربان است. خدا خوب بیشی افتخار ماستین. زنده باش. ماشاءالله مو نانای ازبکی دیگه شما پخته میکنید. هر چیز ما کم نان بخواد 10 از 10 رقم نان اینجا پخته میشه. اون نانای از اونجا رسه بشی رقم و هر چیز اینجا پخته میشه که چرا او سختی خود ماست که پخته شده این نانا ساخت ماست دیگه جای پخته میشه، دیگه جای بخش چیزا هم پخته میشه. این یک سالش است؟ یک سالش هر نان که اینجاست این هست، این به مردم خدمت میکنه. همین نان که ببینید دلت میشه بخیری بخوری. بس خو قسمت والا است، اگر هر کس خورد اگر نخورد. بخیر باشین مولوی صاحب. زنده باشین. خانه آباد. تشکر. وطندارای مهربان و قلبان از آقای صاحب سپاسگزاری میکنم و یه سرمایه گذاری کردن. این جای افتخار است که تجارای ما در اینجا سرمایه گذاری میکنه، زمینه کار مساعد میشه. این جای بس افتخار است. ولی ما قدیما یک 42 نفر کار میکنه پلالن در کابل. حتی یک تا قرارداد ما بس لوگر گرفتم نان خشک، اونجا یک 5 نفر روز یک کام پیدا میکنه که او خانه ببره. بخیر باشین. زنده باش. سلام. ما بسیار خوشحال میشیم که تجارای ما در افغانستان سرمایه گذاری میکنن و همچنان جوانای ما تلاش میکنن، همینجا کار میکنن، سرمایه گذاری میکنن، پول خود از پاکستان ایران میارن، در اینجا سرمایه گذاری میکنن. جای بس افتخار است. ماشاءالله این مارکت هم جدیداً ساخته شده که تقریبا صدها دکان در اینجا ساخته شده که کارش هم در حال تکمیل شدن است. دوست ما اینجا سرمایه گذاری کرده، دکان لوازم سپورتی داره. السلام علیکم. و علیکم السلام. شه جوړه په خیر ورور څنګه جوړه؟ شکر د خیر. که ولا شکر تاسو ښه یاست؟ یو معرفي وکړه. از ما نمی شاولی خان ده، نو د شاولی سپورتس مشر. ماشاءالله. چقدر وقت میشه که شاولی خان این کار میکنین؟ ټولو نه مخکې موږ تاسو د لیدونکو کورودانۍ وایو او خاص تاسو خپل قیمتي واخه مشترک کړی ده. نو زما دا کار تقریبا د سپورتس یو 15 کال کېږي، خو دې نه مخکې به موږ په پاکستان ښار کراچۍ کې د سپورت 2 دکانه درلوده. نو اوس دا 15 میاشتې کېږي چې موږ رالو خپل ګران وطن افغانستان ته. نو یو بله څانګه مې په قندهار ولایت کې جوړه کړې ده چې ماشاءالله ډېره په بریا سره روانه ده. نو اوس دا زما یو خواهش و چې زه به یو غټ برانچ ولرم په کابل کې. نو نن الحمدلله یو غټ دکان می جوړ کړی د افغانستان په سطح، سنن ماشاءالله په سر رسیدلی ده. په یو یا 2 ورځې کې به افتتاح شي. وطندارای مهربان، شاولی جان که تمام لوازم ورزشی را که ضرورت داشته باشین در لوی بازار زازه یا دکان انشالله که چند روز بعد افتتاح میکنن و بسیار با یک نرخ مناسب با وطندارا میفروشین دیگه. بخیر. و هم دغسې ده، موږ کوشش کوو چې یو داسې نرخونه راوړو لکه څنګه یعنی سوچ وکړئ چې په عمده یې خرڅوو، د په پرچون هم چې کوم شی چاته ورکوو لکه په عمده نرخ ډېر په یو مناسب بیه به ورکوو. نو په دې کې زموږ سره خاص د کرکټ هر هغه اسباب سته او د فوټبال دسته، د بوکسینګ دسته، سسی د سپورتس لوازم دي هغه ټول زموږ سره موجود دي. این ماشاءالله مارکت کارش تکمیل شده و چقدر زیباست مارکت ماشاءالله. ماشاءالله دا یو داسې مارکیټ جوړ کړی دا د دوی موږ ډېر کور ودانۍ وایو چې په دې کې ماشاءالله 3000 دکانه فعالیت لري او په هر دکان کې که 3 کسان هم کار وکړي 9000 کسان دلته په کار بوخت کېږي او دې سره سره یو ډېر خلکو ته د کار مزاینه برابره کېږي. چقدر وقت پاکستان بودین شما و چی انگیزه شد افغانستان بیاین سرمایه گذاری کنین؟ ما خو یعنی پیدایش ما در پاکستان شده، آنجا ما چه هم کردیم، تعلیم هم کردیم، در یک لیسه 4 سال معلم هم بودیم دیگه. بعد از این جای ما گفتیم که 4-5 ماه میشه که ما آمدیم. بسیار خوب. تمامش برندهای خارجی از نگاه کیفیت چگونه از لوازم شما باز؟ یعنی
یعنی موږ هغه شان راوړي دي چې ټوټل په هغه کې به هر کوالټي کې زموږ سره جنس موجود دي. که څوک ارزانه جنس غواړي هغه به موجود دي، چې څوک دغه غواړي ګران جنس، حتی یو بیټ زموږ سره تر 1.5 افغانۍ پورې موجود ده. او از کدام قبیل لوازم ورزشی شما دارین؟ په دې کې موږ د کرکټ د لرو، لکه په کرکټ چې کوم ډېر استعمالیږي، لکه یو د هارډ بال دی، هیلمټ ده، پیډ ده، بیټ ده، دغه هغه ضروري شیان دي، لباسونه دي او بوټان دي. عیني په فوټبال کې هم دغسې لکه د فوټبال پوره لباس ده، بوټونه دي، خپله فوټبال ده، دې کې د والیبال دي، بل دا د کرکټ چې کوم جالۍ ده، دا نیټ ورته وایي، دا زموږ سره موجود دي. نو دا د بوکسینګ شیان به زموږ سره موجود دي، دا ګلفسونه. نو انشاءالله نور به مزید چې کم شی زموږ سره کمی هغه به هم راوړو دلی. چگونه شوالی جان این مارکت انتخاب کردین؟ ولا د مارکیټ خو موږ ډېر وګرځېدو، کابل کې مو ډېر هر ځایونه مو وکتل، خو داسې زموږ یو د طبیعت دکان نه پیدا کېدو. نو بیا چې دا ځای مې کله ولیدی نو بیا مې دغه انتخاب کوي. ماشاءالله یو ډېره خلاصه ساحه کې جوړ ده او ډېر ماشاءالله په ښه کیفیت جوړه ده. مارکیټ ډېر ښایسته جوړ ده. میریم داخل میبینیم که کارا چقدر پیش رفته. یعنی شوالی جان ماشاءالله کارا خیلی پیش رفته دیگه. چند روز بعد کار دکان تکمیل میشه بخیر. و ماشاءالله بس نن دا مستم لګیږي، سیلینګ باندې کار روان ده. بس نن به انشاءالله دکان د مر جنسونه هر څه مالونه مو لګو، لوګو هم نن راځي ماشاءالله. نو بس په 2 یا 3 ورځې کې به د لې زموږ افتتاح ووینئ تاسو. انشاءالله نمایندګي را د ولایت هم تصمیم داریم او د ډېر ولایتو څخه موږ ته دا میسیجان هم راځي. اکثره زموږ آنلاین مشتریان دي چې تاسو موږ ته په هر ولایت کې کوشش وکړئ نمایندګي راکړئ. نو اوس مو کوشش دا ده چې یو وار د کابل نمایندګي موږ فعاله کړو، بیا انشاءالله مزید نورو ولایتو ته به موږ خپل نمایندګیان ویسو، تر څو دوی ته ډېر سهولت یا دوی وکولای شي چې ډېر د نږدې څخه خپل جنس ترلاسه کړي. اینجا بسیار یک نمایشگاه خوبم لوازمی سپورتی میشه که در قفس چا بچینین. بله دلته مر تقریبا د گلبسو د هر یعنی د سپورت کوم مایده سامان د غو لپاره هم د الماریان جوړ کړي. نو هغه په دې کې مر یو دانه کېدو. شوالی جان بسیار زیاد تشکر. مننه باشین. افتخار ما هستیم. یعنی وطندارای ما در اینجا سرمایه گذاری میکنه، پیسه خود در اینجا مصرف میکنه، زمینه کار مساعد میکنه به دیگر وطندارای خود. این افتخار بزرگ است و ما قلبا از شما سپاسگزاری میکنم از طرف وطندارا. شوالی جان کنم پیامی داره کمره ما در خدمتتون است. مننه. او بل په اخر کې مې دا پیام ده او تاسو دا سوچ مکوئ کم هغه مشتریان چې په نور ولایتو کې دي هغه رسیدګي نس کولای کابل ولایت ته. نو تاسو موږ ته آنلاین اډرونه وکړئ، موږ ستاسو تر ولایت ستاسو تر کوره پورې چې هر جنس غواړئ هلته یې دررسوو، هېڅ مشکلات نشته. ډېره مننه. کور ودان. مننه. وطندارای مهربان، قسمی که شما مشاهده میکنین در کنار ما برادر بزرگوار ماست که در اینجا دکان گرفته. واقعا این مارکت یکی از بزرگترین مارکت های شهر کابل است که در حال ساخت است و ماشاءالله کارش هم تقریبا 90% پیش رفته. این دوست عزیز ما کتاب فروشی مکمل کتابای دینی است. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بیادر خوب هستی؟ جور مانده نباشی. خیر بینی. جور هستی؟ بخیر. جور است. بخیر و سلامت باشی. یک معرفی کوتاه می داشته باشیم. حسین احمد خان مومزه هستم، نمایندگی خیبر قرآن کمپانی از ماست. بسیار خوب، ماشاءالله، افتخار ماستین. اینجا جوانا زحمت میکشه، تلاش میکنن، اینجا افتخار است. خیر بین، تشکر، زنده باشی. چقدر وقت میشه که این کار میکنین شما؟ این کار ما سابقا زیاد فخ کردیم، 7 سال تا 10 سال خودم کار کردیم. دیگه چی؟ دیگه حالا خودم این نمایندگی را از استادایم حاجی میرویس خان چی کردیم، اجازه گرفتیم و آمدیم در اینجا کار میکنیم. بسیار خوب، ماشاءالله مارکت عالی ساخته شده. بهترین بازار است، خوب بازار کلان بازار است. دیگه جای تجارت است، خوب بازار است، خداوند کامیابش کنه. دیگه خوب است کاروبار، عالم شکر است، الحمدلله کاروبار که از اینجا کامیاب است. خوش شکر. مشتری دارین دیگه؟ الحمدلله. خوش شکر. این وطندارایی که در قسمت کارت نو زندگی میکنن طرف بگرامی میتونن که بیان از این کتاب فروشی کتاب اسلامی است هدیه کنن به خود. ما هر وقت خدمتشان هستیم، میاین عالم مشتری از بگرامی داریم، از کارت نو هم داریم، از ارزان قیمت هم داریم، از طرفای اطراف قریه بگرامی داریم. بسیار زیاد مشتری داریم. شکر است. این خوب است. در این قسمت تو کتاب فروشی و
نبود دیگه فکر میکنم. نه در اینجا در هیچ جای نبودک. در این مارکت نو حبیب الله زازه اولترین کتاب فروشی از خودم است. کتابای شما مکمل اسلامی است. کتابای ما اسلامی است که چاپای خودم است. نمایندگی خیبر قرآن کمپانی است. ورقاش کیفیتش چگونه؟ کیفیتش بهترین کیفیت چاپ خوب افغانستان است. نه چقدر افتخار بزرگ. یک وقت فکر میکنم در پاکستان ایران چاپ میشد. حالا فضل خدا میشه چاپ میشه دیگه. حالا در چاپای خیبر است که کلش چاپ افغانستان است. سابق در پاکستان چاپ میشه. سابق در پاکستان چاپ میشه. حال در اینجا چاپ میشه. نه فضل خدا تجارای ما زحمت میکشه میشه. ایجای افتخار است و باور خیلی وطندارای ما نمیشه. این فضل خدا خوب است. یک افتخار است. شکر است الحمدلله. ما در خدمت مردم هستیم. چرا که در هر راسته مردم خدمت میکنه. در این راسته ما بر اسلام بر مردم انشالله بر مردم افغانستان خرما خدمت میکنیم. یک کمی مطالعه کم شده فکر میکنم یا نه؟ و مشکلات زیاد است. خوش بازم خوب است. مردم حال کم کم شوقش زیاد شده. کتاب نسبت از 3-4 سال پیش کرده. حال خوب است. خیر باشید. زنده باشید. از این خاطر اینجا آمدیم. بخیر باشید. خیر. سلام.